فرعون یو شپه خوب ولید. خوب دی ویني چې په خپل کټ کې ملاس دی ودین او یو سړی راغی او چې څنګه دا سړی راغی د سره یو کوتک دی او چې کوتک اوچت کړه ما دې کپړې لاره وبره هیبت کې را پاسه دا سینې دیونی ویلا کوي پاسه او چې څنګه ونی و چکه ورکنو زمکه ته راوړل یې خوب یې نه راوښ چې راوښ شنو په شک کې پریوته او د خپل سلطنت چې کوم دا هغه نږدې خلکو منبران چې وته یا دا هغه نږدې د شورا خلک هغه میټینګ یې زره وغوښته هغه سره مشوره وکړه چې ما خو ډېر خطرناک او هیبتناک خوب ولید په دې سوچو کې څه مطلب ورپسې شپې بل خوب ولید بل خوب دا غینه خطرناک و وې کټ کې ناس دی ما یا ملاس دی او مکه سره راغی کوم چې 13 شپه راغلی او د کټ په اوړه کوله په ماته شو د لاندې پریوته او چې څنګه پریوتم نو اوچت شو را باندې یو 2 درې خپم کې خو دی بیا هیبت کې راوښ بیا میټینګ راوغوښته چې ګورم ما بیګا خوب لید نن مې بیا خوب لید یعنی تعبیر راکې درې مش په بیا خوب لید هغه سوچ کړي چې څه تعبیر واسه وې دنا سه بخپل تخ باندې او مکه سره د جاري په زمری د پاسه سور دی یو لوی اجدها زمری دی او لوی کوتک ور سره دی او چې څنګه مال اخوال راغی مانه یو مضبوط غزار وسته ګوره تاسو لاندې راغردم ته بیا برخېږي او زه لاندې زمکه تر غردولم او بیا اسمرې مراته پغلم بيدو شو او دې زمری نه راکوت چې د ما د پاسه یو د ټوپه موال اورانه لا چې راوښ شو نو بیا هغه خپل د سلطنت کم خاص خلک دی غیر اغون کل وی ګوره دا دریم خوب دی چې اینم تاسو نه مشوره غواړم مال مشوره نه راکوي دا څنګه خوب دی هغه وسته مونږ په سوچو کو دا خوب ستارښتونه دی وی هغه څنګه وی کستا خیالي نو دا بنی اسرائیل چې کم دلته مونږ سره اوسېږي مونږ په خدمتونه کوو نو دی کې یو پیغمبر پیدا کېدو والا یو سړی پیدا کېدو والا او د دوی نیکه ابراهیم علیه السلام یو وخت الله نه دعا غوښتله چې زما په اولاد کې یو پیغمبر راولېږه او بنی اسرائیل په تمام دي هغه وایي هم داسې چې زموږ نیکه دعا غوښتله هغه پیغمبر پیدا کېدو والا دی دینه دا معلومیږي چې دغه سړی پیدا شو کنه نو ستا سلطنت ختمي د دې تخت نه راغورځي او د دې دغه نه غورځي د دې کټ نه غورځي او تا د خپل اندې کوي ستا سلطنت به ختمي او هغه سره یو مضبوط طاقت د کونټه او د لرګي په شکل کې او د یو زمری غوندې شکل کې د الله یو مضبوط طاقت به هغه ته نشي ټینګېږي دا د خوب تعبیر دی جناب دا ابراهیم علیه السلام دعا هم کړی او بنی اسرائیل په تمام دی زمونږ پیغمبر راتلو والا دی او دا بنی اسرائیل په تمام دی چې زمونږ پیغمبر راغی نو دا مونږ بخلاصي د فرعون نه اگر ظلم نه مونږ خلاصي دی به ختمي صاحب دا خوب دا تعبیر وی خلیص رسول نو قمقل خودي وی د دې لپاره دا کار دی ډیر آسان علاج دی او کس پاسه څه علاج دی وی د دې علاج دا دی چې بنی اسرائیل کې څومره ماشومان پیدا کیږي دا وجل پکار دا مړکو نو بداله پړو پیدا نشي لکه دا پیدا نه نجوميان کاهنانو پیشګوئی ورکړي دا پیدا درست پیدا کیږي نو چې پیدا کیږي نو چې څومره لکان نه پیدا کیږي دا ټول مړکو حلال به خود به خود دې بم پکې مړ شي اوس دلیل را سوچتا دینا چې الله یو فیصله کوي هغه څه بدل شي دا ته پدې چې دا خبيث خوب نه ني دا مو ته پدې چې ابراهيم عليه السلام دعا کړې ده دا ورته پدې چې بني اسرائیل پته مدي نو چې هرکه دا ټول خبرې رښتونی دي نو دې دا ماشومان وجل بکم ځای کې شی بچي او کدا یقین نشته نو ماشومان والی وجني خدا دې هغه غلط سوچو بعض وخت الله په مسلمانانو یو ابتلا او آزمائش راوړي لکه دې وخت په مسلمان لوی آزمائش راغلي مضبوط د امریکای غوندې فرعون او د دنیا چې څومره مسلمانان دي هغه لکه د بني اسرائیل غوندې لالي دا هر دور کې یو مصیبت پیښیږي سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ حضرت موسی علیہ حضرت ابن عباس رضی الله عنه لاره یو قرآن حکیم کې یو آیت راغلی دی ونجیناک من الغم اے موسی تمون د یو لوی مصیبت نه بچ کړې اور اس راضی وفتناک فتونا پتا مونږ ډیر لوی ازمایښونه امتحانونه راوستل نو ابن عباس هغه ازمایښونه کم دي چې په موسی علیہ السلام راغلي دي ابن عباس رضی الله عنه ورته وی په دې کې قومه د نبی رسول الله یو حدیث اوریدل دي خدا دې اوګد حدیث دی او اسما خام دی سار وخت راشه درته بیان کړ سعید ابن جبیر رضی الله عنه فرمایي چې سار وخت ورلم یوال ابن روم وستا کورنا مې چې تاسو سره بیګا وعده کړی دا چې په موسی علیہ السلام کوم ازمایښونه راغلي دي امتحانات راته بیان فتناک فتونا پتا مو ازمایښونه راته بیان کا وکین نو دا قصه راته شروع دا قصه شروع کړه نو چې دې له اورث ابن عباس رضی الله عنه چې موسی علیہ السلام حکم وکړ چې په بنی اسرائیل کې څومره ماشومان پیدا کیږي دا فرعون حکم وکړ چې بنی اسرائیل کې څومره ماشومان پیدا کیږي دا ټول ذبح کې حلال کې امام ابن عباس رضی الله عنه قتل چې سعید ابن جبیر دا لوم به ازمایښت په موسی علیہ السلام لا پیدا نه دی او داغه د مرګ سکیمونه جوړیږي
دا د پیدایش نه مخکې امتحان وروسته به پیدا کېږي او سازش مخکې نه ورته تیار دی. سیف شروع یې وکړه، جاسوسان سړي مقرر شو، جاسوسان ښځې مقرر شو. بني اسرائیلو کې به دا ښځې او دا سړي ګرځېدل او چې پته به ولګېده چې دې کور کې ماشوم پیدا شو نو بس سړی به ورته تیار و، هغه رپورټ به فورا وکړ، سړي به رالل، ماشوم به یې تر لاسه واخېسته او ظلم د پاسه ظلم به ده و، ظلم د پاسه ظلم چې د هغه مور مخکې به یې د هغه ماشوم په مری ورته چاړه کېښوده او د هغې په مخکې به یې وله ذبحه کړ، حلال به یې کړ. دې نه لوی امتحان بل کېدی شي نو څومره لوی امتحان هر دور کې په مسلمان باندې مؤمن باندې د الله تعالی طرف نه امتحان راځي. دا باندې چې زه مړ شم، مسلمان مړ شو څه چلو شو جنت ته لاړ. دنیا خو د مسلمان لپاره مستقل ځای نه دی، مستقله ټیکه خو زمونږ دلته نشته. څه پته لګي اخره خاتمه څه پته لګي؟ یو سړي ساوځي څوک کافر دی مري او څوک مسلمان دی مري. چا نه ساده سي حالت کې وځي چې د جهنم خشاک دی، چا نه ساده سي حالت کې وځي چې هغه د الله د جنت ټیکدار دی. دا خدای رب العالمین خو خلق نو دا آزمایښونه دي. نو څونه ګرانه خبره ده ظالمانو بدبختانو ماشوم ته بوزي چې وجنه لږ د مور نه پناه په مړ کې کنه یا د وجلو بل طریقې مستا او بوته ورځوي کنه، لیکن د مور مخکې د ماشوم هغه پټې بچي هغه په مړ چاله راخل او هغه نوینه بیگ او تل تکي وها او مور ورته ګوره او سجده مې کړې ده. یو ماشوم پیدا کېږي د فرعون هغه خدایي به ختمي باطله او د فرعون سلطنت به ختمي، خدای چې هغه څوک دی بهر کې ماشومان علالیږي. میټینګ وشو د فرعون چې کوم نږدې خلکو هغه میټینګ راوغوښتو چې دته وایي چې جناب ماشومان خو مونږ کړل او وجنو او په زرګونو مړه شو، په زرګونو. خدا چې دا ماشومان مونږ وجنو او دا چې کوم ځوانان دي دا به یو څو کاله پس بوډاګان شي، زموږ خدمتونه به څوک کوي، زموږ پټي به څوک کوي، زموږ غوجرې به څوک غورځوي، زموږ څاروي به څوک ساتي، زموږ لارې به څوک صفا کوي. دا به څه کېږي؟ وایي ښه نو څوک وایي چې داسې کار کوو چې یو کال به ماشومان وجنو او بل کال به نه وجنو. تاریخ به مقرر دې تاریخ نه دې تاریخه پورې ماشومان نه وجنو، په دې کې پیدا شو، بل تاریخ نه بل تاریخه پورې چې پیدا شو به وجنو. دا ولې؟ وایي که دغه چې کوم ماشومان مونږ نه وجنو او هغې کې دا الف پیدا شي، وایي پروا نشته پیدا دي شي، د دوی طاقت خو به کم شي که دا ځوانان به بوډاګان شي او سمو پکې د دنیا په زرګونو حلال کړل او بیا به یو کال کې یو ماشوم به حلال او په زرګونو به هغې کې حلال کو. نو د دوی که دا الف پیدا شي زور به کمي، طاقت به کمي. جی اوس که دا ټول حلال وکنه زموږ خدمتونه به څوک کوي؟ نو دی خو هم بېوقوف او خر و بس په دې فیصله شو. نو چې په کوم کال یې ماشومان نه حلالول نو په هغه کال هارون علیه السلام پیدا شو، نه موسی علیه السلام رو. او چې په کوم کال یې ماشومان حلالول په هغه کال باندې موسی علیه السلام پیدا شو. خو رب العالمین مور سره فکر و چې یا الله زما بچی خو پیدا کېږي او دی خو په هغه کال کې پیدا کېږي چې کوم کال کې ماشومان وجلې کېږي، الله سبا ورسره رب العالمین ورته دماغ کې یو طریقه برابر کړله، یو فرشته ولا راولېږله او یو په زړه کې ورته دا خبره واچوله چې هېڅ فکر ونه کړې. کله چې ستا دا ماشوم پیدا شي دا ماشوم به واخلې او یو صندوق به وله جوړ کړې او بند به یې کې ورکړې او دریای نیل چې دا کوم لوی دریاب دی په دې کې به یې لړه کې وبه غورځي او فکر به نه کې ستا دا بچې به مونږ واپس انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین، دې به تاله واپس راولو، دریاب نه به یې راوباسو، ستا دې غېږې نه به یې راولو او دنه به مونږ پیغمبر جوړو. هیڅ فکر چې ونه کړي. دا ولې یو تسلي ورکړه رب العالمین دا مخکې. خو چې کله ماشوم پیدا شو جاسوسان یې ګرځېدلې، پته ولګېده چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی دی، هغې فورا اطلاع ورکړه. پولیس والا چې کوم د هغې علاقې کوم د انتظامیې والا خلک هغې په منډه رالل، کور ته راننوتل. الله پاک دغه وخت کې مورخین لیکي چې د موسی علیه السلام د مور دماغ واغشتل. ګوره کله الله پاک لیونتوب په انسان راولي د انسان د تیاري لپاره او تنور یې بل کړی دی، ډوډۍ پخوي، تنور بل دی ډوډۍ پخوي او ماشوم ورسره غېږ کې دی یا پروت دی په ځمکه، دې کې پولیس والا پته ولګېده چې را روان دي، بس دماغ یې کار نه کوي، دماغ یې بالکل بل طرف ته لاړل او ماشوم یې راواغېسته او په هغه تنور کې یې وغورځو. انسان دماغ چې کله د مور دماغ کار نه کوي، د پلار دماغ دا ښه فیصلې خو سړی په عقل کوي، چې عقل نه لاړ بیا خو سړی اوبو ته هم دانګي، اور ته هم دانګي، بل هم وجري، بس دماغ یې الوړی شو، ماشوم یې اور کې وغورځو. هغه پولیس والا چې څنګه راغلل ماشوم څه شو او دا خو لیونی غږ نه کوي، غریب یو خوا منډه بل خوا منډه، اوس په تنور د چا ګمان راځي چې ماشوم تنور کې پروت، یو خوا منډه وي بل خوا منډه وي. هغه ښځه یو څو څپېړی والا چې ظالمې مونږ داسې راوستو ماشوم دلته کړ، وایي دلته اوس وکړه، وایي څه یې کړ، واپس لاړل. چې واپس لاړل او دې د کوره ووتل، الله پاک د هغې دماغ بیا په ځای کړل، ټیک شوه. او ماشوم مې څه کړ چې ویې کتل اوس موسی علیه السلام تنور کې د اور په منځ کې ښه مزېدار ښکلی پروت دی او لکه ابراهیم علیه السلام چې اور کې پروت دی او خپله خندا کوي. زر یې هغه ماشوم د خپې نه اوچت کړ او راویې ویست، ګلې ګلزار دی پرې وریست، تکلیف ورته نشته.
خدای چې سړی بچ کوي کنه او سړی حفاظت رب العالمین کوي څوک هغه ته نقصان نه جوړول زمون په الله یقین نشتا کدی ډېر کمزوري دی ډېر انتهایی کمزوري په الله کې زمون باور سره اعلی زماره قسم په خدای وي چې زمون زندگی به مزیدار او خوشته وي غمونو کې بنې مبتلا هغه یقین چې څه وي ایمان مضبوط یقین محکم چې کوم الله او د الله په قدرت پکار دی هغه یقین محکم او ایمان کامل زمون ډېر زیات کمزور دی لکه هم یې جهاد ته نه دي ولې کلاړو بچي به مو څه کوي کلاړو مونږ الته وسکو ډوړې سره بسکو بچو سره بسکو جمعات تزو دا خو ګرمي ده یخني ده دا خوشبه ده دا خو تیاره ده او دا کده دا منځ لازم دا بخور خرابېږي دا بل نه برباد شوی او کدا دې نه کې دې کار په دې دا دین بسکای دین لازم دا دنیا بسکای دا دکانداری بسکای او زما دا نوکری بسکای او دا زمینداری به مسکای هر څه برباد والا دا یقین زمون نشتا چې دې ټولو کارونو سمون کې پورا کوون کې څوک دی الله الله چې وګوري کنه کور کې بناسته روزي بدل تخول راوي دا یقین زمون کنه الله دې دغه مضبوط ایمان او کلک یقین زمون الله نصیب وکړي تو جناب روچته کې موسی علیہ السلام چې روچته کا دا درې دغه واقع په شوی او درې دغه به تنور ته ورته یو څو ورځې تیر شوې بلکې بعضي مفسرین لیکي چې میاشتو په اندازه وخت مقطره شولا خو خلق په ټول خبر شو چې دا ماشوم هر وخت تنور کې نه ورته پولیس والا ته متلاو شو چې د کور کې ماشوم دی خبر خبره شو دا الله په حکم باندې د موسی علیہ السلام مور یو صندوق جوړ کړ ماشوم په کلان دی واچو موسی علیہ السلام سره ورپسې بند او هغه صندوق را واغښت او دریا نیل ته وګوره ډېر ګران کار کړی انسان ډېر کلک یقین هم ډېر مضبوط او پخته خپل بچي دریاب کې غورځول په خپل لاس ډېر ګران کار اگر چې الله سره وعده کړو دریاب کې غورځول دریا چپو کې صندوق روان لور ته بچي اسه تور پسې ځه دې ماشوم په ځای وکم پل الله هم وعده کړی دا هغه د زړه یاره خو مې کنه ضرور ورپسې ځه د موسی علیہ السلام مشرق ور سره روانه او صندوق په دریا په چپو کې روان دا خو دې بیغمه شو خپدر غب جنہ دغه بچی دی بیا چې سومیاش دی بچی در سره تیرې کړی ني او خشته بیا د موسی علیہ السلام غوندې یو بچی چې داغه مستقبل یو عظیم پیغمبر هم جوړیږي هغه روان دي چپې ورکړي د دې دریای نیل نه یو راپورټ غوندې نهر یو واله د فرعون په دربار ورغلی او د فرعون په دربار کې کوم ورغلی دا الته خشته خشته بوټي دي سانګي دي هغه سانګي د دریاب تخته ته شوی دي اول ته د فرعون او یاد هغه چې کوم نږدې خلک دي د لمبلو پروګرام هم دي یو نهر دی مدیدار یخ دریاب چپې ورکړي دا صندوق هغه نهر ته جوړ شو دا ورته اوس نه ګوري چې په کوم طرف لا خو دریای نیل خو لوی دریاب دی اصله کوټ نه لکه زمون صدر عباسین لوی دریاب دی هغه چپې ورکوي چې ورته دا وکتل نو په هغه نهر باندې دا ورله چې کوم نهر د فرعون په محل ورغلی راله مورې ایسا قبل شر بچې څنګه او خو د هغه دشمن کور ته لاړ علیه السلام نور زما نظر نه بیا پناه شو ویاله بچې شا بچې ته خوا شاګرد راګرده چې مونږ ته پته ولګي زمونږ بچې اوس خو بیا وجني که نه چې هلته لاړ صندوق غلې غاړې ته راسته د یو اونې خرام راښکته شوی او څانګې وې هلته صندوق ونښت د فرعون دا وینځي دی هغه اوبو کې لاندې را لاندې چې ویې کتل چې صندوق دی دې کې څه دي چې راوچته یې که دروند دی هغه ورته ویې کولاو یې نه او بله ورته یې نه ګورې چې خپلې نه کې له یو څه سردارې له ګورې که څه شی پکې وي نو که بیا ډېر قسمونه مونږ خو نه اعتبار به نه کوي صندوق اوچت کړه او د فرعون ښځه آسیه وروسته بیا دا الله پاک ایمان ورنصیب کړی دی هغې له یو ورځ چې بیبي دا صندوق منګوم څه شی دی پکې وایي څه دي پکې کولاو کې چې صندوق دی سر کولاو کړه چې موسی علیه السلام پکې خاندي پکې پروت خشته رڼا مزېدار وځي غیر اختیاري الله د فرعون د ښځې مینه محبت ورسره پیدا دومره مینه چې د خپل بچي نه زیاته مینه اوس زړه د چا په اختیار کې دی زړه اړوونکی څوک دی الله دا بچي سره مینه خو الله پیدا کړی دقه رنګې رب العالمین د فرعون د ښځې محبت او مینه دې ماشوم سره پیدا کړي چې راوچت یې کړه فورا هغه د فرعون خبر دربار کې خور شو او کم کسان چې هغې به ماشومان علالو هغې فورا راړل بیبي دا ماشوم راکوي څه پې کوئ وایي دا خو د بني اسرائیلو ماشوم دی که دا چا د یارې نه په دریاب کې غورځېدلی نو موږ نه خو بچ کېدی نه شي موږ یې علالو ویې لږ صبر وکړئ د خپل سردار سره فرعون سره په دې کې خبره دې ټیک کړي دي هغه سره خبره وکړئ دا یو ماشوم دی زما په دې صندوق کې مونږ دی او دا خو دلته نه دا او دې نه لاړو او د دې فرعون او د آسیې بیبي بچي نو دا ځان سره ساتو دا به زمونږ بچی فرعون ته یې ښځې مه کوه سړی خو بیا څه ناسته په ښځو کمزوري دي او دغه خلق په ښځو بیا هېڅ کمزوري
کوم چې د لویو کورسو خاوندان دي کنه دا خلک ورې په ښځو ډېر کمزور تاسو زورور یې دا ډېر کمزور دوی چې څه ګټي که نه او کوټ د شپې هغه دغه تاویزان کښې چې سهار راځي نو یو پیسه هم پکې ټولې ته ښځې ایستي او خدای پرې صدر کښې او پرې بازارونو کښې ګرځي چې څه یې خوښوي په هغه پیسو باندې کوي دا ډېر کمزوري په ښځو د فرعون کمزورتیا ته ګوره که نټیزن ته وایي چې دا خو هسې نه د هغه ماشوم نه یې ګورئ سړی وایي پرېږده د هغه ماشوم نه یو راکوټې ماشوم دی مونږ به ځان سره لوی کوټ څونه خشته دی او مزېدار دی دوی به څه وکړي وایي ښځې مه کوه ګورې وایي نه نه بله ساتم او دا ښځې څه وایي دا وایي دې فرعون ته وایي دا قرة عین دا به زما د سترګو یخوالی وي یعنې زما سترګې به پرې یخې شي زه به خوشحاله زه پرې خوشحاله شم نو فرعون ورته وخندل وایي ستا سترګې خو به پرې خوشحاله شي ته خو ستا سترګې به یخې ته خو پرې خوشحاله شي خو زما پې څه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زما دې په هغه ذات قسمي چې په کوم ذات قسم خلک خوري چې څنګه آسیې بیبي ووایي چې زما د ژوند خوشحالي به شي دا ماشوم نو که فرعون هم دغه وخت کې ویلی وي چې زما د ژوند به هم خوشحالي نو الله به لکه د آسیې بیبي هغه ته هم ایمان نصیب کړی هغه خدای مسلمان کړی خو دې ته وایي چې دا به زما د وروسته ژوند د مستقبل د سترګو خوشحالي شي او هغې بدبخته ونه وي الله دې ته ایمان نصیب کړه هغه الله د ایمان نه وساتي چې اوچت یې کړه زر فورا یو زنانه ته شابه دا سینې ته واچوه اوس موسی علیه السلام الله په جلا کې وږي شي وږي سینې ته واچوه پې نه بله راوسته وینځه هله سینې ته واچوه پې بلکل یو ښځې پې نه وی دا څوک وی دا بار وګرځه چې کوم زنانه وي چې هغه چاته پرې ورته ونیسي په یاره باندې او چې دې د ماشوم له پې وایي بار جي اوس خو د فرعون بچی شو اوس خو د آسیې بیبي اولاد شو مخکې خو یې لاله اوس پیسې په غېږ کې ونیوه بارې بازار ته ویسته کومه ښځه چې د هغې پې مزېدار دي چې هغه راوړي چې ماشوم له پې ورکړي لیکن موسی علیه السلام د یوې زنانه پې هم نه خور پې مور لېږلې وه بازار کې ګرځېده چې خبر ته ورغې وایي څه چل دی وایي دا یو ماشوم دی او د فرعون ښځې آسیې موندلی دی او راوستی دی چې که د ښځې پې نه وي چې دا اوله له ویې کته تاسو وګورئ زه وګورم چې ویې کت ویې پېژني چې دا خو زما ورور دی دا نه پېغلې یاره وایي داسې کار دی زه به دله یو ښځه به راته وښیم او د هغې ښځې پې ډېر زیات خواږه دي او چې کوم ماشوم به له څوک راولي نو هغه پیس کړي تاسو هغې له بوځئ وایي کوم ځای ده وایي فلان کې خپله مور یې ورته وکړه فلان کې کور کې ده چې ورته وایي بویه تله وایي هسې نه وي دا د دې ماشوم مور نه چېرته او دا د بني اسرائیلو ماشوم نه دا چېرته مور یې نه 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 یاره وایي ما په دې نیت دا خبره نه ده کړې وایي یارې ده غریبه که نه خو د دې ښځې پی داسې دي چې کوم ماشوم څوک راولي نو پی اخلي په دې نسبت مې دا خبره وکړه موسی علیه السلام یې بوته او هغه مور خپلې مور ته ورسېد او سینې ته یې واچو زر زر یې هغه پی راښکل او لږ ساعت کې مور شو چې مور شو او الله ورته ویلي که نه انا رادوه الیکې تاله به یې غېږ له واپس راوله وجاعلوه من المرسلین پیغمبر به یو فورا هغې اطلاع وکړه آسیې بیبي وایي چې دلته کې یو ښځه ده او د هغې پی واخېستل پی راولې او دې لږ ځان کلک کړ وایي هله زه چې بادشاه دربار ته ځو وایي زه خو نه ځم وی نه ناستا پی واخېستل دی ماشوم هغې به نه یاره زه په دربارونو کې چا خدمتونه نه شم کولی ځان یې ورته کلک کلک الله ورته له کېږي که نه چې د هغوی پوره یقین نه چې دا ماشوم له دې ځای نه دی چې پوره یقین یې را شي هغه آسیې بیبي ته وایي چې ښځه خو نه وي تاسو اصل خو راوړم چې دی بوتله وایي ګوره زما دا بچی دی ماشوم دی مامون کې دی او ته به دلته کې ما سره اوسېږې ستا به بلا خدمت کوو قدر به دې کوو او زما دې بچي له پی ورکوو وایي زه نه شم ورکول پر دې بچي نه شم ساتلی وی نه نه دا تنخوا به دله مقرر کړو یاره وایي په یو شرط به دله وساتم دا بچې چې دا به زه دلته نه شم راتلی او دې ماله راکړه خپل کور ته به بولو هلته به وساتم که په دې شرط وي او تنخوا به هم راکوې که په دې شرط یې ډېره خلک دلته زه زما بچي دلته کې زه خپلو بچو نه نشم راتلی وایي دا ټیک ده که نه خیر هغه بچې یې وله ورکړه تنخوا هم ورته مقرر کړه وایي د کور کې ساته جامې او د دې د ده چې خوراک وغیره وي هغه به مونږ تاسو درکوو ګوره الله خپل مور له غېږ له راوست الله چې کوي خپل کور ته یې راوسته تنخوا د بادشاه نه مقرر شوه او سیبه چې کله به یې بوته که نه میاشت دوه میاشتې پس به یې ورته ما دا خپل بچی راوړ نو چې کله به موسی علیه السلام د خپلې مور بوته نو لوی استقبال به یې کېده په لاره کې یو خوا بل خوا به ورته دنیا خلک ولاړو دربار به ورته سجاو شو او لوی قدر سره به د موسی علیه السلام مور را موسی اعظم غېږ کې ورته بوت او د خلکو د تحفو دا باران به وپې ولې چې آسیه بیبي خوشحاله شي خوشحاله شي نو فرعون به خوشحاله شي بلا تحفې به د موسی علیه السلام مور چې به کور ته راتله په بارونو تحفې به یې راوړي لږ چې موسی علیه السلام لوی شو که نه او بویه ته آسیې بیبي سره دی هغې غېږ کې اچولې ده ورته خاندي خوشحالېږي ماشوموالي نه هوښیار دی نو بویه ته فرعون له خاوند له یې ورکړ راشه که نه وایي تا خو وایي چې دا ماشوم الالو دی وګوره څنګه ښایسته دی زما بچې څومره ښکلی دی وایي ښځې ته راکړه نو فرعون دا واخېست په د خپل غېږ کې یې ونیو
هغه کې څنګه ونیوه نو موسی علیه السلام لاس اوچت کړ فرعون یې د دې ګیرې نه کلک ونیو او چې څنګه یې ونیوه یو مضبوط چکې ورکړه سر یې ورته راښکته کړه چې چکې ورکړه او سر یې ورته راښکته کړه راشه که نه ښځې ما راته نه وي چې دا زموږ هغه دښمن وګوره که اوس نه یې زه د ګیرې نه ونیوم زما بېعزتي کوي او دا سر ښکته کول دا مطلب دی چې زما دا سر به دې ځمکې ته ټیټی پرېږدي مې نه هله شا به سړي راوله چې دا لال دا ګوره همغه ماشوم دی هغه ورته وایي سړیه دونه ساده قمقل یې دې لا خبرې نه شي کولی په ښه به نه پوهېږي دا خو ماشومان دا چا ګیرو ته لاس ورچوي د ماشوم خو دا عادت دی ماشوموالي کې مستي کوي کله د چا ګیري ته لاس واچوي کله پوزې ته لاس واچوي کله غوږ ته لاس واچوي کله لکه وباسي کله څپېړه وباسي وی نه نجومیان ته خبر شو هغې خو د مخکې نه به دا پټې پټې خبرې کولې چې دا هسې نه دا غالق کړي وی ګوره صاحب مونږ درته وایو دا ما غالق معلومېږي حلال یې که ګنې دنه به راته مشکلات جوړېږي خیر فیصله آسیه بیبي ورته داسې کار دی تاسو وایئ چې دا لږ په عقلمند دې پوهېږي او په عقل یې ګیرې ته لاس اچولی دی او زه خو یم چې دا ماشوم دی د ماشوموالي د وجې نه یې کړی وایي داسې کار به وکړو چې یو دوه اعلی لالونه راوړه دلته کېده او یو دوه اعلی سکروټ کې راوړه سرې تکې سرې کېده نو که دې ماشوم دی لالونو ته ګوتې ور واچولې که نه نو معلومېږي دا چې دا پوهې دی نو بیا ستا دې ګیرې ته هم د عقل د وجې نه لاس اچولی دی ستا پېژنې نو بیا ملکه او که نه دې سکرو ته یې ګوتې ور واچولې نو معلومېږي دا چې نه پوهېږي ځکه سکرو له خو ماشوم ګوتې نه وړي نو که ستا ګیرې یې نیولې ده نو بیا هم نه ناپوهه نه نیولې اوس دې وي چې دا ماشوم که بچ شو هسې لالی ځکه چې سکرو له ګوتې یوړې نو بچ پچو که لال له ګوتې یوړې نو مړ دی موسی علیه السلام ته یې دغه ځای دواړه لاله کېښودل دې ځای کې دوه سکروټ کې کېښودل پرېښود چې پرېښود نو موسی علیه السلام لالونو طرف ته روان شو نو جبریل علیه السلام ولې غندې غوڅو کې خپل پرې ځو که نه دیکه ورکوي هغې اور لی ورنږدې کړ اوس موسی د مخ خوا زور کوي او جبریل علیه السلام ولې دې خوا زور ورکوي موسی علیه السلام لاس اخوا کوي جبریل علیه السلام ولې لاس کلک راواغېست او اور ته ولې نږدې کړ اسکارې لاس کې راواغېستل په چغو شو بس آسیه خوشحاله شوه وایي ما راته نه وي چې نه پوهېږي که دې پوهېده نو ده به اور نه ګوتې وړې سکاره به یې راغېستل لال به یې راغېستل په دغه چل باندې الله بچ نو حضرت ابن عباس رضی الله عنه خپل شاګرد ته سعید ابن جبیر ته مخ ور واړو وایي دا بل امتحان وفتناک فتونا یو امتحان د مور د پیدایش نه مخکې چې ماشومانه لالېږي دویم امتحان هغه چې کوم وخت کې دریاب ته وغورځو دریم امتحان هغه چې د فرعون کور ته د دښمن کور ته راورسېد او څلورم امتحان یې بیا دا دی چې فرعون یې د ګیرې نه ونیوه او ورته یې خوا سکاره پراته دي خوا لالونه پراته دي دا څلورم امتحان بیا مور له ورکړه وایي دا کور ته بوځه او دې ساته او چې کله دې لوی شي د هغې نه پسې بیا مونږ له راوله ستا د پیو نه چې پرې شي زمونږ بچی دی او مونږ به ساتو ډېر لوی عزت پکې د موسی علیه السلام دا خبره خو مې شروع کړې ده او انشاءالله چې بله جمعه پکې باقي خبره وکړم او دا چې مې په کوم مقصد شروع کړې ده انشاءالله هغه مقاصد به هم درته زه راتلونکي جمعه ورسره بیانوم ځکه ما تاسو ته وویې چې دې کې ډېر لوی عبرتونه دي حکمتونه دي تشه واقعه او قصه الله په قرآن کې نه ذکر کوي چې موږ پرې مشغوله یو دې کې ډېر زبردست حکمتونه دي اب ورسره درته بله جمعه بیان کړم تاسو جمعې خو د مونږ لږ یو ګوټې هغه هلته کې څه مصروفیت و بعضې ملګري خفه دي چې راته زه انشاءالله بیا به جمعه کوشش کوو چې نه قضا کوو خامخا جمعې له ځان را رسوو دا یو ملګري بیمار دی او د سوال جواب لېږلی دی ناجوړه دی ربالعالمین دې وله شفا ورکړي که یو پیشو د چرګې بچي تختوي د دې پیشو قتل څنګه دی نه پیشو وجل بې ځایه نه دي پکار چې خپل بچي محفوظ کېږي یا ویروه دا پیشو او څه لرګي سره یې ووهه یا ویروه نو په دغه طریقه باندې بې ځایه حیوانات وجل دا خبره نه ده دا ضروري حاجت ته دعا غواړي الله دې حاجت پوره کړي یو سړی په لومبي رکعت کې سورې لهب وایي او په دویم کې سورې فیل وایي نو مونځ مکروه شو ښه دا دی چې کوم ترتیب سره قرآن حکیم کې صورتونه دي په هغه ترتیب باندې صورتونه ولوستلی شي او که غیر اختیاري انسان خوله خطا شي نو دا تنزیهي کراهیت راځي حکومت اقدامات پرې دوام اوس وخت ناوخته دي بس دا یو څو کسان دعا وکړي دا یو څو کسان وفات شوي خصوصا زمونږ دلته کې دا اورنګزیب لاله وفات شوی عمر حیات کې ورو ډېر ښه انسان و زمونږ د جمع ملګري وګورئ هغې غریب نه خپه هم پرې شوې وه خو سره د هغه خپې پرې کېدو سره به چې بیا هم وس طاقت پکې و نو مانځله به خامخا راتله او د انسان د مرګ نه بچ کېږي دا که ډېر هم په انسان ژوند راشي بیا به خامخا مري او بیماری چې انسان ډېره بیماري تېره کړي چې انسان بیماري تېره کړي هغه بیماري ول الله د ګناهونو د ختمېدو سبب ګرځوي دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي هغه لوی سفر یې لاره خوشحالو کړي هغه بیماري ول الله تعالی د آخرت د ثوابونو ذریعه وګرځوي دا موبایل دي تبر وفات شو هغې ته دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي
او چې کوم صدمه دا غم دی الله دې وارثانو له صبر ورکړي. نور چې څومره مردگان وفات شوي دي ټولو ته دعاګانې وکړي چې الله تعالی ټول وبخښي. کوم انسان چې وفات شي کنه نبی رسول الله فرمایي چې د جمدو دعا د مړي لپاره داسې وي لکه داسې ورته خوشحالېږي لکه انسان چې اوږي وي او د له خوراک ورکړي ورته خوشحاله شي. اوږي وي انسان او ته له خوراک ورکړي او هغې ته خوشحاله شي. او دا جمدو دا دعاګانې لکه د غرونو غوندې رب العالمین دې مړو ته رسوي. زمونږ د مور علي دې مور وفات شوې وه هغې ته هم دعا وکړي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردګان دې الله دې ټول وبخي. الله تعالی دې د آخرت اجرونه نصیب کړي. او ځان ته هم دعا وکړي. ګورې د زندګۍ د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. ځان ته هم دعا وکړي چې رب العالمین زمونږ راضي شي او الله تعالی زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. او صرف مختصر دا یو ټکي به درته ووایم چې مونږ شریعت بل چې کوم تیار کړی نو هغه زمونږ صوبایي اسمبلی په اتفاق منظور کړی دی. دا زمونږ د دې اپوزیشن چې کوم ممبران دي د ټولو پارټو هغې ټولو په اتفاق سره که زمونږ د حکومت ملګري دي او که دا حزب اختلاف والا دي په اتفاق باندې منظور کړی دی. او اوس دویم یو بل دی هغه حزب دې دپاره دی چې دا په دې وطن کې عملي شي. لکه دا بلونه دا شریعت بلونه ډېر پاس شوي دي. دا قومي اسمبلی کې نه مخکې پاس شوي دي د هغې نه مخکې پاس شوي دي او هغې به عملیت چې کوم دی چې په معاشره کې شریعت نافذ شي د هغې لپاره یو بل دی حزب اکټ ورته وایي. هغه ګورنر صاحب سره پروت دی لا دستخط کړی هغه نه دی. او دعا کوي چې رب العالمین هغه هم د اسمبلی نه منظور کړي. اصل چیز هغه دی هغه منظور شو نو په معاشره کې به ته شریعت ووینې په سترګو. او که هغه منظور نه شو نو شریعت تا ته په سترګو دلته نه ښکاري. دلته به هله تا ته ښکاري چې هغه بل منظور شي. اگر چې د مصدر صاحب نن هم په یو سخت بیان ورکړی دی وفاقي حکومت چې څومره تاسو ته پته ده چې هغې کوشش کوي چې دا شي ونه شي. او زمونږ کوشش دا دی چې دا خامخا وشي. که دا شي کېږي اسمبلي دې وي او که دا شي نه موږ خپلو مشرانو ته ویلي دي نو زمونږ اسمبلي بیا نه دي پکار. نو قرآن سنت دین دا ټول زمونږ ستاسو مشترک شی دی. ما تاسو ته مخکې ویلو چې قانون باید په وطن کې وي. نو چې هغه قانون چې د انسان د لاس جوړي هغه به ښي که هغه چې الله جوړ کړی دی ایک به زمون خیر امین ان شاء الله وزي وکړي چې دا الله تعالی منظور کړي او موږ ته په خپل سترګو باندې رب العالمین په وطن کې د قران او سنت نظام خو دې لیکي. الله زموږ د معاشره کې امن راولي او الله د فتنو مصیبتونو په امن کې ساتي. دا دعا مو کوي چې سب بیماران دي الله ولا شفا ورکړي. تاسو قرضداران دي الله دې قرضونه خلاص کړي. زموږ د الله د حلال رزق نصیب کړي او اخر وخت کې الله په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. دا چټونه بار بار راځي او بعضی مرګري پرې چټونو باندې خپکیږي هم یې ټول وخت د چټونو باندې ځای شي. واقعي بعضی مرګري هغه تاسو نه کوي هغه مخ یو ځل دوته شوی همي. نو کله چې داسې تاسو چې هغه عامي او ټول مسلمانانو ته فائدې مانی ویلې نو باقاعده هغه خیر ته چټولېږي. ټیک ده او چې کوم سوال جواب ما کړی نو هغه کې چټمړه لګي یا دا چا ذاتی خبرې هغه کې معنا دغه نه پس تاسو کوي نو هغه بهتري. دا تاسو مخکې شوی او مې جواب هم ورکړی دی. اذا ما سپکین څلور رکعات پاتې شي نو د فرض نه پس کې څلور مخکې کې دوه مخکې کې دا ما ویلو د اختیار دی. د څلور مخکې کې او که دوه مخکې کې دواړه اجازه تیرته که دوه مخکې کې او که څلور مخکې کې. دا خو چې طالب دا خط لیکلی دی نو دا دې باندې وروسته بیا تاسو کې د هغه نه پس دا خو اوږد شی دی لیکلی دی اشعراء التلاميذ الرحمن. دا روایت خطا دی که نه دی یو ډېر ضعیف او کمزورې خبره ده. خو صرف دومره به راته ووایم چې شعر ښه یې ښه دی او خراب یې خراب دی. عایشه صدیقه فرمایي حسنه حسن وقبیحه قبیح. ښه شعر ښه شعر دی لکه زموږ د حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه شعرونه او خراب شعرونه چې کوم پکې کنځل وي یا دا غزل مزل وي د لوبو یا دا بعضې نعتونه د لوبو په نمونه دا بیا ښه خبره نه. دا بل تپوس دی کوي چې د سپېلنو د نظر ماتې څه حقیقت شته او که نشته نه. په قرآن یا په حدیث کې یا د فقه په کتابونو کې د سپېلنو متعلق هېڅ ذکر نشته. سپېلني دي زموږ د زنانې لوګې کوي یاره په دې نسبت خو ښه دي چې خشتا ښکلې بوی کوي ماشي ماشي تختۍ او بل د نظر ماتې دپاره د سپېلنو لوګې داسې کتابي خبره نه ده. داسې د عوامو خلکو یو رواج. ما تاسو ته د نظر ماتې دپاره یو ډېر ښه شی ښولی و مخکې ما درته ویلي هغه دا دی چې کوم انسان نستا زړه ښه شي که نه نو دا وایه چې لا حول ولا قوة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله. دا وایه ستا نظر په بچا باندې نه لګي. او که تا پته ولګېده چې فلانکي انسان په ما نظر چلولی دی نو د هغې لپاره بیا بله طریقه هم شته. هغه ته ووایه چې هغه اودس وکړي او د هغه اودس د اندامونو اوبه یو لوښي کې جمع کړي نو هغه په دې مریض د پاسه ورواړوه. یا که داسې نه کوي نو د هغه څادر او یا د هغه کمیس هغه ووینځه هغه اوبې لوښي کې جمع کړه هغه اوبه راواله او دا چې په چا نظر لګېدلی دی په ده له پاسه یې ور واچوه هغه نظر به ختم شي. خو مصیبت دا دی که چاته دې ووایې چې وروره ستا نه ما ته نظر لګېدلی ته اودس وکړه اوبه لوښي کې جمع ته ما لره یا ته کمیس ووینځه لستوڼې ووینځه یا څادر پلو ووینځه او ما له هغه دښمني در سره کوي چې تا په ما الزام ولګوه نه دا څه بده خبره خو نه نظر خو د خړه نه لګي. نو کله یو انسان نه چاته نظر لګېدلی او ته پته ولګي پرې لګي لاړې توکي دا هم شته ګورې ښه
یا مثلا ډېرې پې لستوڼې وینځي یا پنسرې وینځي یا څادر دې وینځي یا د اودس اوبه دې جمع کړي او هغه مریض چا باندې نظر لګي په هغه دې ورواړي، الله تعالی بیا د هغه نظر نه جوړ کړي. دا مو او یا ذرا کلمه متعلقه دا یو حدیث شته په مرقات کې مشته، مرقات کې او مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په تبلیغی نصاب کې فضائل اعمال ته هغه کې ذکر کړی دی او دا خری او یا ذرا کلمه دا ډېر لوی فائدہ لري. الله فرمایي قران حکیم کې نتلو علیک من نبأ موسی وفرعون بالحق، چې اے پیغمبره مونږ تا د حضرت موسی علیہ السلام او دا غد لوی دشمن فرعون واقعا بیانو چې دا یو رښتونی واقعا ده او دې کې ډېر رښتیا حکمتونه دي، د عبرت پکې په سچ او په رښتیا نشانی دي او دا هغه چاته مونږ بیانو چې د چا په زړه کې محکم ایمان وي چې د دې نه فایده والی. حضرت موسی علیہ السلام واقعہ قرآن حکیم کې الله دومره ځای ذکر کړی دی چې دومره د بل پیغمبر نه د ذکر په مختلفو صورتونو کې بار بار رب العالمین د موسی علیہ السلام واقعہ ذکر کوي، په یو صورت کې بار بار ذکر کوي او په انبیاء او پیغمبرانو کې حضرت موسی علیہ السلام د لوی درجه پیغمبر هم دی. ورفع بعضهم فوق بعض درجات، الله فرمایي چې پیغمبرانو کې موږ د مختلفو درجو پیغمبران جوړ کړی دي، د چا مرتبه د چا نه پورته ده، نو هغه عظیم الشان جلیل القدر انبیاء ټول انبیاء د الله برگزیدہ او بہترین او مقرب مخلوق دے په انسانانو کې معصوم د الله معصوم بندگان دي او د خدای پاک د هدایت لوی ذریعہ دي. او بیا موسی علیہ السلام په دې ټولو کې چې کوم د پیغمبرانو لوی مرتبه دي پکې د لوی مرتبه پیغمبر دی. د حضرت ابراهیم علیہ السلام نو سه دی، د موسی علیہ السلام د پلار نوم عمران، د عمران د پلار نوم قامت، د هغه د پلار نوم لاوی او د هغه د پلار نوم یعقوب، د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم علیہ السلام. نو په یو څو پښتونو کې حضرت موسی علیہ السلام د حضرت ابراهیم علیہ السلام وسه کېدو او زمانه هم ډېره لرې تېره شوې ده، د عیسی علیہ السلام نه تقریبا 1500 کاله مخکې تېر شوی دی او زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه تقریبا 2000 یا 2100 کاله مخکې موسی علیہ السلام تېر شوی دی او د اوس دور نه تقریبا 3500 کاله مخکې 3600 کاله مخکې د اوس وخت نه د موسی علیہ السلام زمانه مخکې تېره شوې ده. د الله عظیم پیغمبرانو کې خو ځکه دی یو ځل یو بازار کې یو مسلمان او یو یهودي، هغه یهودي چې قسم خوړل هغه په قسم کې داسې لفظ وی چې والذي اصطفى موسی علی العالمین، زما د قسم په هغه ذاتی چې موسی علیہ السلام له په ټول مخلوق فضیلت ورکړی دی، دا خبره وکړه. په هغه ذات مې قسمی چې موسی علیہ السلام له په ټول مخلوق فضیلت ورکړی دی. نو دا صحابي وایي چې اعلی محمد صلی الله علیه وسلم، دا د خبرې نه خدا معلومیږي چې د فضیلت په پیغمبر علیہ السلام هم دی جوړ په محمد صلی الله علیه وسلم. نو لاس اوچت کو هغه یهودي په سپېړه وو، هغه یهودي راغی نبی علیہ السلام ته شکایت وکړ صاحب د یو سپېړه والم په ولې دی وه وی صاحب دا خبره وکړه چې ما دې پاک ذات قسمی چې هغه موسی علیہ السلام له په ټول مخلوق بهتري ورکړی دا. نو مې چې ټول مخلوق کې خدا مون خپل پیغمبر هم دی، نو پاغم جوړ غوړا شو، نو به اختیار مې سپېړه ورکړه. نبی علیہ السلام او فرمایل وی ما د موسی علیہ السلام نه غوړه مې حساب وې. دا د نبی هغه خپل عاجزی دا، ورنه نبی علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو سردار دی. ما په موسی علیہ السلام باندې غوړه مې حساب وې. ولې؟ وی چې کله د قیامت پر ورځ باندې خلق د قبرونو نه پاس
او خلق بهوش شي، نو چې بهوش شي کوم خلق او د ټولو نه مخکې زه خپل سر اوچت کړم، زمانه بهوشي اخوا شي، نو چې زه وګورم نو موسی علیه السلام به د الله د عرش خپه نیولي، زه به د نور مخلوق نه مخکې پاسم، خو چې زه وګورم نو موسی علیه السلام به د الله د عرش خپه نیولي. نو په دې نه پوهېږم چې دې زمانه مخکې د بېهوشۍ نه په هوش کې راغلی دی ما نه مخکې، او که نه په کوه طور کې دی بېهوشه شوی و، نو رب العالمین د هغه بېهوشۍ په وجه دلته په بېهوشي نه راوستی، نور خلق بېهوشه دي او دی هم هغسې پاتې شوی دی، دا راته پته نه لګي. خو یاره زمانه مخکې چې وګورم د الله د عرش خپه به یې نیولې وي، نو ګوره ما د یو چا نه غوره مې حسابوی. دا د حضور پاک مبارک خپله عاجزي وه. یعنی په حدیثو کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي انا سید ولد آدم من غیر فخر یا ولا فخر، د ټول آدم علیہ السلام د اولاد سردار کبر او لوی او فخر زه نه کوم. نو د ټول او آدم علیہ السلام د اولاد خو سردار دی یقینا، شک پکې نشته، خدا د هغه خپله یو عاجزي ده، یو تواضع د هغې اظهار کوي چې ما په نورو پیغمبرانو غوره مې حسابوی. د موسی علیہ السلام ګورې دومره لوی مقام دی. او یو بل حدیث د بخاری شریف کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمایي ما ته الله د قیامت ورځ وښوله، یو پیغمبر روان دی ورسره یو امتی دی، بل سره دوه امتیان دي، بل سره لس دي، بل سره وړه ډله ده، بل سره لویه ډله ده. وایي چې ما وکتل نو یو ډېره لویه ډله ده او د اسمان دا نیم طرف یې بلکل بند کړی دی، دومره لویه ډله ده. ما وی چې دا زما امت دی. نو ما د جبریل علیہ السلام نه تپوس وکړ دا څوک دي؟ دا زما امت دی. وی نه دا څوک دي؟ وی دا موسی علیہ السلام په خپل امت کې روان دی. دې نه معلومیږي چې د هغه امت هم په ډېر لوی تعداد کې جنت ته ځي. بیا چې مې وکتل د هغې نه ډېره عظیم الشانه ډله مې ولیدله چې د اسمان دا غاړې ډکې کړې وې. مې جبریل علیہ السلام ته مې چې جبریله دا د چا امت دی؟ دا څوک دی؟ وی دا ستا امت دی، دا ستا ډله ده، او د دې امت نه مخکې 80,000 کسان به بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي، هغې سره به هېڅ قسمه حساب او کتاب نه کېږي. یو صحابي پاسېده عکاشه رضی الله عنه وی د الله د رسوله ما دې کې مقرر کا الله نه سوال وکړه چې دې او 1,000 کې زم حساب شم. وی انت منهم، ذات ټیک شوه الله دربار کې زما دا سوال دی تم پر او 1,000 کې حساب دی. یو بل صحابي پاسېد د الله رسوله ما د پاره هم دعا وکړه چې زم پر او 1,000 کې حساب شم. وی سبقک بها عکاشه، وی تا نه عکاشه نمبر وړی دی، بس هغه یو پکې حساب دی. نو خبره دا ده چې د موسی علیہ السلام دومره لوی فضیلت دی، دومره لوی بهتری ده، او یو ډېر لوی عظیم القدر او یو عالی قدر پیغمبر په پیغمبرانو کې تیر شوی دی. مقابل کې چې د کوم دشمن دی چا سره چې د موسی علیہ السلام مقابله راغلی ده، هغه په ټولو کافرانو کې عظیم الشان کافر فرعون. فرعون د ده لقب دی، د خپل نوم ولید دی، ولید ابن مصعب ابن ریاد، د پلار نوم یې مصعب، د نیکه نوم یې ریاد، او دا فرعون د ده لقب. بلکې د مصر چې څومره بادشاهان تیر شوي دي نو د هر بادشاه لقب به فرعون. لکه اوس د بعضې کلي د بادشاه نوم چې دی هغه وزیر اعظمي یا صدري یا صدر اعظمي، یا د سعودي بادشاه ته جلالة الملک وی، یا چاته بل نوم وی بل نوم وی بل نوم وی. د قرنګې د مصر د بادشاه نوم چې ابا فرعون لقب به ودا په دې باندې یادېده. او کبل براغه هغه ته فرعون وی، کبل براغه هغه ته فرعون وی، دی یو لقب خپل نوم د ولیدو. د دې فرعونیانو د مصر دا یو لوی خاندانو، او جناب 3,000 کاله د دې بادشاهي په مصر تېره شوې ده. 3,000 کاله مستقل د دې بادشاهي وه. یو به مړ شو د خاندان بل به راغی، بل به مړ شو د هغې د خاندان بل سړی به راغی. 31 خاندانونه د دوی تېر شوي دي په مصر باندې، 31 خاندانونه، او د دې باقاعده بادشاهي وه په مصر باندې. او د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم فرعون و ډېر خطرناک و، هغه د خدای دعوه کړې و، بلکې داسې خدای نه کنه، هغه به انا ربکم الذی ربکم الاعلی، زه ستاسو پروردگار یم، رب یم، قرکوټ نه ګوره ډېر لوی خدای یم، ستاسو لوی خدای یم. دا به هغې یو دعوه کوله لوی خدای. لیکن رب العالمین هغه زمونږ یو متل دی لکل فرعون موسی، هر وخت چې یو انسان د کبر سر راوچت کي او فرعونیت اختیار کی نو هغه الله د حق په جامه کې لکه د موسی علیه السلام غوندې یو سړی راولي، هغه په رب العالمین تباه او برباد کړي. نو دغه فرعون ډېر لوی د خدای دعوې کړې ده، لوی سلطنت او رعیت دی، لیکن الله ولې یو برګزیده عظیم الشان پیغمبر حضرت موسی علیه السلام راولېږه، او د هغه بادشاهي او کفر په الله ذوالجلال ټول نیست و نابود کړ. دا فرعون چې دی د ده رعیت په مصر کې دی، مصر باندې بادشاهي ده، او د موسی علیہ السلام قوم دي ته بنی اسرائیل وي. دا مصر کې اوسېدل، دا د کومې راغلي دي؟ د موسی علیہ السلام قوم مصر ته د کوم ځای نه راغی؟
او دا کم خلق تے نو جناب دا حضرت یوسف علیہ السلام کستاسو خیالی مخی او ظلما ویلی مودرتا دی پا مصر کے آباد شو او بیا دا یوسف علیہ السلام پلار یعقوب علیہ السلام ترد اخبرو دولت زامنو دا راغلل او موسی یوسف علیہ السلام دا مصر وزیرو نو دا طول دا دولت وارا بچی دا یعقوب علیہ السلام دا مصر کے اسیدل دا بنی اسرائیل داغی اولاد دولت قومنو او د دین بیا د فرعون زمانه تا د موسی علیہ السلام دور کې دا د لکونو تعداد تر رسیدلی دا ځان له مستقل اوسېدل دي ته بنی اسرائیل وي اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب ان دا د یعقوب علیہ السلام اولاد دي د لکونو په تعداد کې مصر کې اوسېدل او د مصر خپل کم باشندگان هغه ته قبطیان وي دا د مصر خپل خلک لکه اوس هم د پیښور خپل خلک چې کوم دي هغه جدا خلک هغه خپل انکو وي هغه خپل خارج وي لیکن دا بهر نه چې کم خلق پښتانه ورغلي دي مثلا د یو ځای نه بل ځای نه نو دا په پیښور کې آباد شوي دي نو چې دا کم پښتانه د قبایل یا زمونږ د وطن یا د مردان یا د سوات په پیښور کې اوسېږي دا خو د پیښور خپل باشندگان نه دي یا کراچۍ کې چې دا کم پښتانه اوسېږي یا کم مهاجر اوسېږي دا خو د کراچۍ خپل خلق نه دي دا قرنګي د مصر خپل خلق د فرعون خاندان والا چې کوم یا د هغې د قوم هغې ته به قبطیان وي او بني اسرائیل کې د یعقوب علیہ السلام اولادو چې کوم کې موسی علیہ السلام پیدا کېږي دا د بهر نه راغلي نو پکې اوسي د دې فرعون خاندان د بني اسرائیلو نه به خدمتونه اخیستل او هغه خدمت لکه مونږ خلق چې اوس د دې عامو دا لختي صفا کول او دا کټۍ صفا کول او زمیندارۍ کول او لارې صفا کول دا خدمت به هغوی د دې موسی علیہ السلام د قوم نه اخیست لارې به پې صفا کولې پټي به پې کرل یو دوه به کور کې ساتلي په هغې به خپل خدمتونه کول خشاکونه به پې راوړل ډوډۍ به ورله په ښځو باندې پخولې کور کې دننه به ورله په ښځو خپل خدمتونه کول او چې کوم سرکاري عهدې به وې هغه د فرعون د قوم د خاندان د خپلو قبطیان یا نبطیان هغې سره به هغه عهدې به وې سرکاري عهدې